د موټروې نه راووتلم او اوس یو کانال ته ځان رسوم. بیا به په کانال کې بیا هم سره ګورو له خیره د کانال پر لار. البته مننه، خو د خوشتېپې کانال نه دی، دا وړوکی دی. اوس راکوز شوم کانال ته، اما چې درته ښوولی و نه، تاسو به وایي دا څه رقم کانال دی. موږ خو د خوشتېپې د کانال سور او اوږدوالی او لویوالی او ژوروالی در وښوده، نو تاسو به فکر کوئ چې همغسې یو کانال به یې دغسې یو شی دی. دا ګوره دا خو ښکلی دی رښتیا هم. نو په دې کانال باندې به اوس له خیره یو 10-12 کیلومتره په سایکل باندې ځم او د اوتر ته به رسېږم. نو خوند خو کوي که فکر مو ووینئ. یاره بس دا خو بیل خوند دی، نو هسې مړه پته نه لګېږي. غواړم دا د خپلې لارې سره هم تاسې اشنا کړم چې په سایکل باندې چې زه ځم که نه. نو د لارې ښه والی دا دی چې وینې دې خوا ته یې اوبه دي، کښتۍ دي، وینې دا هغلته دا یوه کښتۍ خو اوس هم روانه ده. وینې په دې سهار خلک خوند اخلي او ګاډي نشته که نه، یعنې موټر نشته چې سړی په عذاب کړي. او د بایسکل یوه لاره یې همدا ګورئ دلته جوړه کړې ده. وینې دا زما سایکل دی چې په دې لاره باندې روان دی. نو د سایکل دپاره لاره لري، خلک هم ډېر کم دي چې مزاحمت وکړي، ګڼه ګوڼه جوړه کړي. او دا کښتیو کې خلک ما ته چا وویل چې دلته اوسېږي ډېر خلک، هم دا یې کور دی، هم خوند اخلي او هم ګزاره کوي، ځکه چې کور به نه لري یا به نه غواړي چې کور کې اوسېږي، نه پوهېږم. او یوه بله کیسه چې ستاسو لپاره یې وکړم، هغه په مخامخ خوا کې دلته هدیره ده او په دې هدیره کې بیا نو خپله پوهېږه لکه په هره بله هدیره کې کراري وي. نو دا سړي ته ور یادوي چې ژوند نیمګړی دی، دنیا فاني ده، که څه هم ښه ده دا دنیا چې توښه ده د عقبا. په دنیا کې بدي نشته که بدي نه وي له تا، او دنیا بحر دی بهیږي آینې غوندې صفا. او د نیکۍ جزا د بدۍ جزا بدي ده، د نیکۍ نیکي سزا. نو دا خبره ده چې هغه دنیا به هم نه هېروو، خو دا دنیا د همدې دپاره خدای تعالی موږ ته پیدا کړې ده چې کار پکې وکړو د انسانانو د هوساینې دپاره او د ښه ژوند دپاره، د ملګرتیا دپاره، د ورورۍ دپاره فضا برابره کړو. ویډیو درته ثبت کړه، ما ویل چې لږ مجلس در سره وکړم. او زما خو رښتیا د کار په باره کې، کار ته چې روان یم، وینې دغلته زما ډوډۍ ده. دا په دې بکس کې زما ډوډۍ ده او په دې موبایل کې چې دا اوس خبرې کوم، په دې کې زما د کار هر څه دي که نه، مواد دي، معلومات دي. او دا خو دا دی تیار مې دریشي ورته اغوستې ده، دا دی له پتلون سره پرې ور روان یم. نو بس داسې شاوخوا رښتیا لاره ده څومره ده دا درته وایم. دغه لاره ده د کانال لاره شاوخوا 12 کیلومتره ده او 2-3-4 کیلومتره نوره بیا له کانال نه چې وځم هغومره ده. هغه 3-4 کیلومتره لږ خطرناکه ده، ځکه ګاډي دي، موټر دي، بیروبار دی، ترافیک دی، هغه هم بیا درښیم. ولې دغه لاره بې خطره ده. ملګرو نو زما د سایکل د لارې دا برخه بیا یو څه عصري ده. خلک د تفریح دپاره راځي، وینې دلته کیني، چای څښي او دلته یې وړوکی غوندې وړوکی شانته ټاپو یې جوړ کړی دی که نه. وینې دغه منځ کې که فکر مو وي ونې دي او هرې خوا ته یې یعنې څلورو خواو ته یې اوبه دي. او د دې ځای نه بیا ځینې کښتۍ دلته درېږي او ماشومان پکې کیني او د لندن ژوبڼ ته یې بیایي. دغه کانال بیا د لندن ژوبڼ ته یعنې باغ واش ته وتلی دی. او په دې توګه دغه لاره یو څه نه ډکېږي د ګڼې ګوڼې نه اوس. نو دا به لږ څه ګرانه یې د سایکل چلول دلته بیا ورو ورو ګرانېږي. او تاسو به خپله اوس وګورئ چې ولې وینې دا ځای، دا وینې دومره تنګ شو دا ځای. او دا به خلک هم دا دي مخکې روان دي، له خوا نور خلک راځي. نو سایکل ته لږ څه ګران وي، خو په هر صورت موږ به خپله لاره پیدا کوو. نو څنګه یې کوي؟ او په دې توګه وینې دې خوا ته راغلو او دې ځای کې بیا نو داسې ورو ورو چې دا جنۍ ما ته لار راکړي. تhank you. او وینې دا خلک خپل په کښتیو کې ګرځي
دا ونې هم دلته ښکلي دي او پاس دلته موټر وې تېره ده یعنې یوه لویه لاره ده لاډو تېره ده یوه یې پاس ده بله یې د هغې په سر ده وینې دوې لارې دي وینه یې که نه او دلته یې نوې ودانۍ جوړې شوي دي عصري ودانۍ دي دفترونه دي رستورانونه دي او دلته یو پل نوی جوړ کړی دی نو دا منطقه خورا زړه راښکونکې ده لږ به مو دا خواته بوځم چې دا ځای کې دغه ځای هم در باندې وګورم چې یو څه په نوي شکل یې جوړ کړی دی دلته لاندې شین چمن جوړ کړی دی اوبه دي بهیږي هوارې دي البته هاخواته یې ودانۍ دي بېلابېلې نو بېرته مو دا دی راولمه خپلې لارې ته دوام ورکوو او د دفتر خواته چې هر وخت ستړي شوه غږ راته وکړئ یارانو چې داسې نه وي چې بیا تاسو که ستړي وئ او زه به مو همداسې راپسې بیایم نو فقط یوه اشاره راکړئ او رښتیا اشاره به څنګه راکوئ زه هم ګنګس یم دلته خو نو لایف پروګرام نه دی وینې دلته یو خیر سره رسم کړی دی او دا د کیسو او دا خانو پاډینګټن ورته وایي پاډینګټن بیر ښه نو لکه چې مخکې مې وویل دغه ودانۍ ټولې نوې جوړې شوي دي وینې ده نو ملګرو نور مو نه ځوروم ښه ځکه چې لاره اوږده ده او زه پوهېږم راسره ستړي کېږئ دغلته یو نوی روغتون هم جوړېږي دا به هم در وښیم دلته مثلا د پاډینګټن په منطقه کې یو روغتون و مخکې خو اوس دغه بله څانګه یې هم جوړېږي بس نو په خدای مو سپارم ملګرو بیا هم د لندن او که د شپې در باندې ناوخته شو بیا نو دغسې حال دی همغه ځای دی چې ما درښولی و نن خو اوس شپه ده او لندن په وخت د مازدیګر خو څه چې ماخوستن 9 بجې دي بیا نو دغسې حالت دی وینئ نو دې سره به هم احتیاط کوئ او د لندن شپه بیل خوند لري خو بیا نو یو مشکل پکې دا دی چې که ناوخته شو در باندې بیا نو لږ څه د ترافیکو سره مشکل پیدا کېږي په هر صورت موږ به ګزاره کوو احتیاط به کوو او خپلې لارې ته به دوام ورکوو د بي بي سي نه روان یم د کور په طرف د لندن مرکزي برخه ده دویم زون دی او په دویم زون کې بیا نو دومره ډېر د چا خبره بېخاري نه ده موټر هم دي وینې شاته مې موټر را روان دی خو زه خپله احتیاط کوم دلته یو شی دا دی چې موټر ډېر په احتیاط رواني او تا ته لاره درکوي خو زه مثلا دا ګورئ موټر را روان دی خو زه په بایسکل روان یم او دی زما خیال ساتي او نه رانه مخکې کېږي پوهېږي چې زه په بایسکل یم او زما سره احتیاط کوي په هر صورت دا د لندن ماښام دی ملګرو لږ مخکې نور هم ځو او همغه ځای درښیمه چې زه د ورځې په کانال باندې ځمه ملګرو د شپې بیا دلته دا حال دی وینئ دا زما سایکل دی خو ښه والی دا دی چې ما خپل ګروپونه بل کړي دي زه خپله لاره وینم نور نو چې هر څه وشول هغه د بل چا کار دی معنا دا چې زه لاره پیدا کولی شم په شپه کې هم د ورځې چې راغلی یم همغه ځای باندې اوس د شپې روان یم د دفتر نه خو داسې ډېر کم پېښېږي ځکه چې معمولا زه وختي له دفتره راوځم چې رڼا وي خو کله کله داسې هم پېښېږي چې وینې ناوخته شي بیا نو دغسې خپل د سایکل ګروپ روښانوم او د ګروپ په رڼا لاره پیدا کوم او کور ته درومم ما خو لاره لیدلې ده خو که څوک له اخوا راتلل چې هغوی ما وویني چې زه روان یم زما سایکل دی او ګروپ یې هم چالان دی
سره ټکر نه شي. نو همغه کانال دی، همغه لاره ده، خو شپه ده. نه پوهېږم تاسو یې وینئ که نه. تیاره ده که نه، شپه ده.